سلامونه تازه خبر او بد خبر یو ځل بیا په بلوچستان قلعه سیف الله کې چې کوم دا په سټریډي والے باندې برید شوی دی چې پکې 15 کسان چې کوم دا هغه مړه شوي دي ملګرو یاد وي چې پرون په دغه بلوچستان کې چې کوم دا 13 پوځیان چې کوم دا هغه وژل شوي په اپریشن دوران کې او نن چې کوم دی ورسره په یو سټریډي ګاډی چې پکې اسلام آباد تلله دغه کسان ناس ټول چې کوم دی په هغه باندې د هر طرف نه فایرینګ شروع شو چې پکې په موقع باندې ګاډی هم وسوځېدل او ورسره چې کوم د کم کسانو هغه هم پکې مړه شو خو یو بل طرف ته تاسو خیال د ملګرو چې حکومت چې کوم لګیا دی په ګنډاپور یا د هغه په حکومت باندې تنقید کوي چې تاسو په پښتونخوا کې امرانه وستو تاسو په پښتونخوا کې داسې کې داسې کې خو په بلوچستان کې هم په هر ورځ په حساب سره چې کوم دی دغه بریدونه کېږي دغه خلک وژل کېږي دغه سټریډي والا پوځیان وژل کېږي خو زه حیران یم چې دغه حکومت د چا دی ولې ناکام دی خیر موږ وایو چې پی ټی آی حکومت ناکام شو کې دا ټیک ده خو د کوم بلوچستان کې حکومت دغه د چا دی ولې ناکام دی ولې دا واقعیت منځته راځي ملګرو زه ویل سم چې ځینې په دې باندې باید چې سیاست ونه کو بلکې دې باندې اتفاق او اتحاد پکار دی په دې باندې یووالی پکار دی په دې باندې سوچ او فکر پکار دی چې څنګه ختمولی شو چې امن څنګه راوستلی شو په وطن کې خوشحالي طریقې څنګه راوستلی شو د انسانانو ژوند چې کوم د هغه څنګه بچ کولی شو نو دغه شان موږ تاسو له په متفقه طور باندې د عوامو او د حکومت ترمنځ چې کوم د داسې نورې کومې ډلې دي هغه باید چې سره کښېنېږي په خبرو باندې خبرو اترو سره چې کوم دغه مسلو حل راوباسي که نه وي نو ډېرې وینې به توی شي ډېره جنګونه ډېره خلک به چې کوم د هغه مړه شي په دې کې خو دغه به تر پایه یعنې تر یو حده یو منزله ونه رسېږي ځکه چې تېر 40 کالو راسي چې کوم دی په دغه وطن کې لر او بر کې دغه بدامني شروع ده خو لا هم تر پایه نه ده رسېدلې منزل ته نه ده رسېدلې او نه جنګ د ختمېدو دی نو باید چې موږ تاسو سولې ته لمن ووو د امن دپاره د ترقۍ د خوشحالۍ دپاره هلې ځلې شروع مننه